تاسو څنګه کوئ د دې د لیولینګ د پاره طریقې کار دا دی چې دا ماشین ما تاسو ته ویلي چې د تاسو له ډسټنس هم ناپ کوي او د تاسو له انګل هم ناپ کوي او د تاسو له کوارډینیټ هم درکوي د دې لپاره به تاسو له یو پوینټ درکړی لکه څنګه چې په فیته باندې موږ ډسټنس ناپ کوو نو یو سر د پیتې راواخلو چې د کم پوینټ نه رواني ګول ته کېدو او بل سر چې د پیتې دی چې کم پوینټ ترمنځه مونږه فاصله ناپ کول غواړو هغه پوینټ ته ویسو نو دغه شانتي پیته راکاږلې ونیسو او هغه مونږ له فاصله پیریډ کو نو دغه شانتي دې کې به مونږ د یو پوینټ راکړی چې د دې پوینټ نه واخلې تر دغه پوینټه پورې ماله ډسټنس معلوم کا نو په یو پوینټ ورته تاسو پرزم کېده او په یو ورته ماشین کېده یا به کوارډینیټس درکړي چې مونږ له د دې پوینټ کوارډینیټس درکړي دي او د دې په حواله سره مونږ له ته د نورو پوینټونو کوارډینیټس راکا یعنی ټوپوګرافي را لوکا یا به له یو پوینټ کوارډینیټس درکړي چې د دې پوینټ کوارډینیټس معلوم دي او د نورو پوینټونو کوارډینیټس به درکړي چې دا مونږ ته هم معلوم دي خو دا پوینټونه راته نه معلوم نو چې کوم پوینټ معلومي او کوارډینیټس هم معلومي په هغه پوینټ به ته ماشین کې دي نو اوس د دې پوینټ ډیره ویلیو شو ځکه که پوینټ ته ماشین ته لږ هټ کر اخوا کې دی نو ستا چې کومه نقشه راځي یا چې ته کوم کوارډینیټ جمع کې یا چې ته کوم انګل ناپ کې یا چې ته کوم هغه ډسټنس ناپ کې هغه ټول به دی ګډ وډي غلط به راځي او اوس چې ماشین په صحیح کې دی نو کار به دی ایکوریټ یا ایگزیکټ صحیح به راځي د دې لپاره پکې څه دي مخکې باندې اټو لیول سره کتا سکتو نو سال ور سره استعمالېدو پلمبا ورته اردو کې ویل انګلیش کې ویل کېږي اردو کې ورته شاکول ویل کېږي ګلکاران سره یې سال هغه دیوالونه چې پیسې ده کوي نو مخکې به سال دا کېدو خو په هغې کې هم ایکوریسي نه وه او کار ګرانه مو اوس کم لیټسټ ماشینان چې راغلي دي هغې کې دلته یو بټن لیزر یې پکې لاندې لګېدلی هغه بټن به ته ووهې لیزر هغه رڼا به ځي او هغه به ته په هغه پوینټ باندې سیده کې او دا کم درمیانه ماشینان چې دي چې نه کم ډېر بیکورډ دي او نه کم ډېر لیټسټ دي نو په دې کې دا آپټیکل فیلامنټ جوړ کړی دی آپټیکل فیلامنټ کې بتاتا لاندې ځمکه ښکاري او ته پکې خپل پوینټ راړې مثال کے طور پر موږ سره دا سورکاڼی چې دی دا زمونږ دا موږ له راکو چې دا ستاسو څه شی دی بیس پوینټ دې ته موږ څه وایو بیس پوینټ یعنی د دې مونږ ته یا کوارډینیټس معلوم دي کوارډینیټس نور معلومو یا راته د دې ځای نه واخلو تر بل پوینټه پورې فاصله معلومو یا انګل ناپ کوو چېرته کوو د دې پوینټ مونږ سره ډېره ویلیو ده نو اوس دا پوینټ به څه کوو ماشین به د ټول نړومبې د دې سرکولر ببل او د ټیوب ببل نړومبنې د ټول نه مخکې به مونږ څه کوو چې دا ماشین په دې ځای باندې سیټ شي په دې ځای باندې برابر شي د دې لپاره طریقې کار سره اوس دا ځای ځمکه ډېره زیاته لاندې او دا ځای وړوکې شانتې نقطه ده که نه وړوکې پوینټ دی نو دا به مونږ ته داسې په ګرانه باندې په نظر راځي نو په دې به مونږ د خپله خپه کېدو د خپله خپه په دې لپاره کېدو چې خپله خپه مونږ د خپل خوښې مطابق خوځولی را خوځولی شو ځمکه خو مونږ نه شو خوځولی که نه خوځولی شو ځمکه خو نه شو خوځولی نه را پوینټ خوځولی شو ځکه که پوینټ هم وخوځو کوارډینیټس غلطېږي که کوارډینیټس نه کوو فاصله اخلو فاصله به هم غلطه راځي د دې نه علاوه که انګل اخلو انګل به هم غلط راځي نو پوینټ هم نه شو ډکولی او ماشین خوځولی را خوځولی شو خپله خپه هم خوځولی شو د دې دپاره چې مونږ دا ځای په اسانه را معلوم کړو مونږ پرې خپه کېدو صحیح ده اوس ګورئ د دې دپاره پارټس دي د ټرایپاډ یې په پارټس کې تقسیم کړی دی دا ځای چې مونږ وکړو نو دا هم د ټرایپاډ په کومه حصه وکړو حصې باندې یوز پکې ټول ټرایپاډ شو خو د دې ځای نه واخلې تر دې حصې پورې په دې لومبنی پارټ باندې دا ځای په لیول کې شو اوس دویم
څه شی راځي سرکولر ببل راځي اوس به سرکولر ببل په څه کې کوو سنټر کوو سنټرینګ به کوو د سرکولر ببل د هغې دپاره به کوم پارټ استعمالو د دې دپاره د دې ځای نه واخله یعنې د سپې نه واخله لومبنی لینک هم یا د لومبنی چینل هم د ټرایپاډ یوز کړو اوس دا ټرایپاډ د لومبنی چینل کې راخوځو که دا مخوځو راوخوځو نو څه چل به وشي لاندې لیول به بیا ګډوډ شي هغه به بیا د سره شي نو دغه ځای سره به چیل نه کوو اوس دا سرکولر ببل سره چې مونږ کوم لیولینګ کوو دا په کوم څه کوو دا لږ چې کوم دي دا به لږ لوز کړو دا کوم دا به لږ لوز کړو او چل به وکړو لږ به را مخکې خو چې دا کمې خپې سره برابرېږي دا پکې نشته چې دا رخپې نه کوئ هلته مو خپه ایښي په هغې باندې هغې باندې خپل ډکه نه شي خرابېږي بیا به د نامه لیول کې مور کېږي خپل هایټ ډېر هغه څیز دی خپل هایټ په دې کې نظر لاندې ساتئ پوه شوئ دا ماشین که نه ډېر ټیټ شو نو هم به درته کار خرابي او که ډېر درنه بره شو نو هم به درته کار خرابي خپل هایټ مطابق دی ساتئ ښه په لیول کې به مونږ خپله هغه کوله په دې کې به لوز کوو منځ ته شو دی صحیح شوه سیټ دی که نه معمولي شانتې بار دی خو صحیح دی تقریبا سیټ به ورته ووایو چې تاسو هم ته پر دا په دې باندې نه کړي نه ډېر سره صبر وکړئ زر په څه یم هغې ته خیال کوئ د دې نه پس اوس مونږ سره څه پاتې کېږي باقي پاتې دا لیول را سره دې ته ټیوب ببل وایي ټیوب ببل پاتې شو بیس پوینټ هم شو دا هم شو اوس ټیوب ببل پاتې کېږي ټیوب ببل لپاره طریقې کار دا دی چې دی به په دې هر دوه خپو سیټ کوو دا هم دوه خپې شوې د دې نه پس دا دوه خپې شوې او د دې نه پس دا دوه خپې شوې دا ټراینګل چې کوم دی A B B C او C A D نه کوم دی خو ته روان څلورم پوینټ ته ورسو دا A شو دا B شو دا C شو دا A شو اوس په دې دوه باندې به سیټ کو دی له فوټ سکریوز بدل ته اوس استعمالو آهسته آهسته به دا دغه کوئ ښه په مزه مزه په 90 په انګل یې تاو کړئ بیا واپس را تاو کړئ چک یې کړئ چې آیا صحیح دی او که غلط دی را بالکل منځ کې چې راشي دوه لیول دا دوه پوینټونه ورته ښکاري دا دوه پوینټونه ورته ښکاري یس سره د دې ترمنځ نه دوه غټ ډاټونه نه دي یس سره د دې ترمنځ راشي که صحیح دی لیول کې به د دې نه پسې یا ځان طرف ته تاو کړئ یا الټه طرف ته تاو کړه کوم طرف ته تاوې هلته په دوه خپو چک کړه چې صحیح دی او که نه پر راشي اوس لیول کې چې بیا خو بې لیوله کېږي ټیوب ببل او پکې لږ خیال کوئ دی پکې لږ ګډوډ شي تقریبا دی چې اوس په هر موشن کې ګورئ د ټیوب ببل به سیټي ښه کنې وګورئ A B B C او C باندې سره درې وړ مرحلو باندې سره ولدم دا درې وړ باندې لیول کې کوم تاسو خبره وکړه ما خو په درې موشنو کې وکړو کنه اوس چې کوم موشن کې تاسو دی تاوخه دی به تاسو دلته په لیول کې مونځئ ځکه دا درې وړ خو باندې په لیول کې کو درې وړ خو باندې لیول کې شو
نو راشه وګوره که تا چېرته په یو طرف کړی دا ټیوب ببل به سرکولر ببل به آوټ شوی سرکولر ببل په سرکولر ببل دی بل ببل هم په خپل ځای باندې ولاړ دی ما خو په دې درې وړو خپو کړی و که نه دا چې اوس ته کوم موشن کې ګورې سټ وي او لاندې وګورئ اوس لاندې وګورئ لږ معمولي شان آوټ شوی دی که نه لږ شانتې آوټ شوی دی آوټ دی ځمکه خو نه ده خوځېدلې ماشین ګډوډ شوی که نه د دې دپاره به اوس په دې ماشین کې مونږ سره دا هم فکس دي دا ټرایپاډ هم فکس دی ټول ماشین مونږ سره فکس دی اوس یو ځای مونږ سره فری پاتې دی دا مونږ سره فری پاتې دی چې دې سره مونږ چیړ چاړ کولی شو دا به لږ لوز کړئ او په دې به سترګه کېدی په دې اپټیکل فیلامنټ باندې چې کوم طرف ته سیټ کېږي صحیح شو ثم من انشاءالله ني ډسټرب شوي کم صفانه ده دوباره شو ګوره ورته خوند ته کېښوده ګله پکې نه لږ نه مخنه صحیح شو د دې نه پس بس كده circular bubble section tube bubble لکه کار کوي څه ویلا درځم چې کوم بم چې څنګه چل دی څو پیرې مو کو ها څو پیرې مو کو واسه کنه حسین احمد بڑا تم په سوچ کې ضرورت شته چې دا کوم مصیبت ده اوس په خدای خبره څه کوم ځای کې ګرځي دې دغه ته خطه ده د تخوي بازار کې ده کندرات ترجی دې لکه څنګه کته دا نو څنګه کوم ډول نه علامه دار سي زده کړي دي هسې راغلي حسین احمد عثمان صاحب افتخار خو نه راځي لکه چې بس
بس دا درې پوره شو که نه پر خو به جوړ شي که نه راوډ مارک به وایي وشو دا چې اوس ګوره تقریبا په هر ځای کې به دی انټر کي ښه